ګلونو صحابه کرامو چانده واچوي جلیبیب ته واده کو مبارک ګوره امت ته څنګه تعلیم ورکوي غریب صحابي مبارک خپله ارڅه ورسره کوي رسول الله مبارک پیسې راواغستې الکامل فی تاریخ کې ابن اسیر الجزری رحمه الله لیکي مبارک دا چانده کې اوله حصہ خپله واغسته صحابه کرام لګیا دي پیسې اچي حضرت نبی کریم مبارک تشریف فرما دے صحابه کرام چانده راغونډک جلیبیب ته ورکړه او حضرت جلیبیب لاړې بازار کې ځان د پاره سامان او سودا اخلي په دې ټایم کې نبی کریم مبارک د غزوې د پاره اعلان کوي جنگ او جهاد ته لاړې نبی کریم مبارک چې کله جنگ ته لاړې صحابه کرام لګیا دي کافر سره جهاد دی چې ګوري یو کس راغی ځان یو توره کپړه تاوه کړې ده سر یې په یو توره کپړه باندې تړلی اس باندې ناستو نور مخې پټ دی وجود یې ښکاره دی صرف لنګ یې اچولی او د کافرو په صف کې دننه شو سخت جنګیږي یو طرف ته او بل طرف ته کافر مرداری حضرت رسول الله مبارک ته صحابه کرام راغلل یا رسول الله یو کس راغلی دی چې سر یې تړلی دی سم نه ښکاري چې څوک دی لیکن صرف جسد ښکاریږي جسد ډیر تور دی لیکن دا اللہ حبیبا کافر صفونو کی دن روان لے گیر چاپیرا کافر نصرنا قلم کی امام الانبیاء مبارک خاندل ورتوائی چی دا آغا خائی کی چی جلیبی منگو تاسو نباد راغلی وادی پریخی اغا پیسو بانی زانتا دا واد اسباب نی اغسی راغلی نو دا چې کله بازار ته لاړه مبارک چې غزوې ته اعلان کوي نو د مبارک په تاریخ کې امام ذهبي رحمه الله لیکي چې بازار کې سامان اخلي چا ورته وویلې چې ته دلته بازار کې واده ته سامان اخلي رسول الله مبارک جنگ ته لاړو او واده یې پرېغوسته یوې اس واغسته یوې توره واغسته او یوې ځان سره چې کوم دی ډال او سامان د جنگ برابر مبارک چې جنگ ته ورسید غزوی ته دا ورپسې شاته نه وره واده په ځای پاتې شو حضرت جلیبی رضی الله تعالی عنہ مبارک صفونو کې دننه روان دی جهاد کې لګیا دی چې کله جنگ ختم شو غزوه ختم شو مسلمانانو ته الله فتح او کامیابی ورک نبی کریم مبارک صحابه او توای اے صحابه وګرځېږئ جلیبیب نه ښکاري چې کوم ځای کې به وي حضرت جلیبیب رضی الله تعالی عنہ مبارک ډیر زیات زخمی دی د شهادت ټایم دی مبارک دومره زخمی شوی او چې اخري ټایم دی شهادت ورته را نږدې دی صحابه کرامو راواغسته غیږ کې رسول الله مبارک کیناسته په دې خپل غیږه کې د جلیبیب سر کېغوست حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نبی کریم مبارک غیږ کې سریخه او خلبانی الفاظ رازی ورتوائی فداک ابی و امی یا رسول اللہ مور او پلار می در نلوگے شاد اللہ حبیبا زخورنگ نا ډیر تورم غریب انسانم فقیر انسانم مور او پلار مم نشتا خاندان مم نشتا غلام راغلو لیکن دا اللہ حبیبا دنیا کی خلق مان ډیر نفرت زړه کې لرو ساتلی آیا جنت کی حرب مان نفرت ساتي او کنا حضرت نبی کریم مبارک چې کله دا خبری واورید سترګو کی اوښ کې راغی وی جړل رسول الله مبارک سترګو نه اوښکې روانې شي بیا چې داسې مخ ته وکړه دا یې په غېږ کې پروت دی رسول الله مبارک وخاندل په دې ټایم کې دا مبارک په شهادت ورسید صحابه ورنه پوښتنه کوي قربان د جلیبیب صاحب په آخر شهادت ټایم کې یو ځل دې وجړل یو ځل دې وخاندل ولې مبارک علیه السلام ورته وایي جلیبیب مې چې غېږ کې پروت و د واده غټ ارمانو ما ورته واده برابر که خو نصیب یې داسې و چې جهاد ته راغلو الله شهادت مقدر کې لیکلی و وایي د ده چې کوم دردناکې خبرې وي چې زه خو ډېر غریب یم
یا رسول الله دنیا کې قرآن خلق و نفرتو که چې آخرت کې به مانا حرم نفرت کوي کنه وای دی خبرو او جړولم وای چې داسې مې ولیدل وای د ویلي چې حورې به مې غواړي ځان ته کنه وای چې ما ولیدل د جنت حورو لاسو کې اوبه راغستې وي د جنت او د ته را روانې کړې وي په شهادت چې رسیږي جنت حورې استقبال ته راځي ورونو مارس کو د دې تمامې واقعې نه چوړو خلاصه ده چې حضرت جلیبیب غریب انسان فقیر انسان د رنگ په لحاظم غریب د مالدارۍ په لحاظم غریب د حسب او نسب په لحاظم غریب لیکن دین پکې ده دین د الله او د رسول باندې عمل کړي نو امام الانبیاء مبارک خپل جرګې ته لاړې واده د پاره ما او تعالی تعلیم را کوي چې امتی ګوره که څومره غریبه ښځه خو چې ګوره دیندارۍ هغه به د خپل بچي لکې او که څومره غریبه لکي خو چې دینداره لکي خپله لور به ورته په خوشحالۍ ورکي